او ساده هغه دی چې خوشحاله دی چې زه وخت روان دی او بیا به پسې لوی اختر راځي او بیا به پسې پلانې میاشي او بیا به هغه میاشي او بیا به دا او بیا به چې دی نه دا کار کوم او بیا به د بچو دپاره دا کېږي او بیا به ملک ته ځم او بیا به راځم دې ته خوشحاله دی او سوچ دې ته نه کوي چې دا ورځې او شپې چې تېرېږي نو زه ختمېږم ځکه بعضو سلفو به دا خبره کوله وی ورځ او شپه په تا کې کار کوي نو ته پکې هم کار کوه ورځ او شپه په تا کې کار کوي نو ته پکې هم کار کوه تا کې کار کوي معنی ده چې ستا ژوند کموي وی سړی خوشحالي عجیبه دې بعضو انسانانو ته سړی وګوري حیران شي یعنی د سره دا غم او سوچ او فکر نشتی چې زما دا ژوند خو تیریږي زما په دې ږیره کې دا سپین ویښته زما د سر په دې ویښتو کې دا سپین لګېده زما دا دردونه زما دا بیماریانې چې آخر دا ما ته وایي څه او دا ټول د الله د طرف نه انذارات دي الله پې موږ یروي چې وګوره داسې وشو سوچ پکې وکړه وګوره دې ته سوچ وکړه دې ته وکړه اوس که د دې باوجود یو سړی پوه نه شي نو قیامت پر ورځ به الله ته څه وایته هېڅ ورته هم نه شي ویل ته یې په څومره خبرو باندې پوه کړی خو تا پې ځان نه دی پوه کړی یا پې پوهه وي او په زور دې ځان غافله کړی د دې عمر دا ډېرېده نښه د څه ده د کمېدو او دغه یو شی دی چې دا ډېرېږي دا کمیږي عمر ډېرېده نښه د کمېدو ده ته په دې نه پوه سې او دا ویښته سپینېده نښه د څه ده ته په دې نه پوه د دردونو دا لګېده دا بیماریانې راتګ بدن کمزوری کېده ته په دې نه پوه چې دې څه مطلب دی دا شپه چې تېرېږي ورځ تېره شي ته په دې نه پوه چې دې څه مطلب دی او دا په خوا و شا کې چې دا خپلوان مري او دا ملګري ختمیږي ځي ته په دې نه پوهېږې دې څه مطلب دی مطلب زما د خبرې دا دی چې یعنې موږ په زور ځان غافله کړی دی یاره بس یعنې موږ به همیشه دپاره یو او عجیبه خبره دا ده چې په لاسنیوو کې کینو موږ دغه خبرې کوو بس یو دغه ژوند دی او روان دی او هېڅ اعتمادي نشته دا د خبره په تعزیت او لاسنیوو کې یا په بیان او په درس کې او یا چې کله داسې یو څو دینداره د دین خبرې ورته وکړي دا د خبرې بیا لږ ساعت له ډېر داسې تقوادار پرهیزګار یاره بس ژوند دغه ژوند او ختم فاني دنیا ده او چې بیا دی د دې خبرو نه فارغه شي او د دې حال ته وګوري نو ته به حیران شي د الله رب العزت په بېشماره نعمتونو کې بعض نعمتونه هغه دي دا قانون یاد کړئ دا قانون دی بعض نعمتونه اصول دي بنیادي نعمتونه دي بعض فروع دي اصول بنیاد ته ویلی کېږي لکه مور پلار دا اصول دي بیا دې پسې چې بچي راځي دا فروع دي نعمتونه د الله ټول د قدر وړ نعمتونه دي خو بعض نعمتونه فروع دي بعض اصول دي یعنی بعض بنیادي دي بیا د نور نعمتونه دي د بنیادي نعمتونو لاندې راځي هغه بنیادي نعمتونو کې لکه مثال په طور وایم ټول درته نه ذکر کوم او نه زما د بیان عنوان دا دی چې بنیادي نعمتونه یا اصول د نعمتونو دغه به چې د بیا ځان له بله موضوع کې بیان کړو کوم چې د نعمتونو اصول دي که نه بنیادونه دي په هغې کې د ټول نه لوی بنیاد هغه ایمان دی نعمت الایمان په نعمتونو کې بنیادي نعمت چې الله رب العزت موږ ته را نصیب کړی دی هغه د ایمان دی ورپسې بیا نعمت د دې وخت او د عمر او د ژوند د تېرولو موقع په دې دنیا کې دا هغه نعمتونو کې دی چې بنیادي دی اوس که څوک وایي چې دا نور نعمتونه چې کوم دي لکه مالداري شوه خوشحالي شوه سکون شو
ګوره دا ټول نعمتونه په دې نعمت کې دننه راځي دا چې الله تعالی دا ژوند درکړی دی دنیا کې ته اوسېږي. که ژوند دې نه وي ته به خوشحاله شي؟ خو ژوند دې دی نو ته خوشحاله یې. که ته مالداره شو الله دله مال درکړو خو ته په دې دنیا کې یې مال دله درکړو که دا وخت موږ سره چې کم دی که نه دا په هغه نعمتونو کې دی چې هغه بنیادي نعمتونه دي یا د نعمت چې کوم اصول دي یو اصل پکې دا وخت دی دا زمانه ده دا کوم وخت چې رب العالمین موږ له راکړی دی او دا معمولي مه ګڼئ. ګورئ دا وخت په دې پسې ارمان دا د زنکدن په وخت کې هم کېږي، په دې پسې ارمان د برزخ په ژوند کې هم دی او په دې پسې ارمان په آخرت کې هم دی. بلکې دا دینداره خلک کم چې جنت ته ځي دینداره خلک کم چې جنت ته ځي هغوی به هم ارمان کوي په دې پسې. یعنې دا ارمان صرف د بېدینو دپاره نه دی، ارمان هغه دینداره دی څه کوي سړی چې هغوی د ولې ارمان کوي دی هغوی د ارمان دا کوي چې یا الله که موږ ته موقع میلاو شوی وی نو دا څه وخت چې زموږ نه پکې ضایع شوی دی دا به هم نه و ضایع شوی اگر که هغوی وخت ډېر نه دی ضایع کړی خو بیا هم انسان کمزور دی نو د هغوی هم دا ارمان دی چې دا لږ ډېر وخت چې زموږ نه ګډوډ شوی دی چې دا هم نه وی ګډوډ شوی. دا هغه نعمت دی دا وخت قرآن کریم کې په ډېرو ځایونو کې الله رب العزت دې ته اشاره کړې ده. کله د دې اهمیت بیان کړی دی، کله دا خبره بیان کړې ده چې ما په بندګانو احسان کړی دی چې ما دوی له دا وخت او زمانه ورکړې ده. لکه ګوره مثال په طور سورة الفرقان کې یو آیت دی چې بای کې الله سبحانه وتعالی موږ ته دا نعمت را یادوي چې دا وخت چې ما تاسو له درکړی دی دا زمانه دا ګورې یو نعمت دی او دا یو احسان الله په موږ باندې کړی. لکه الله سورة الفرقان کې وایي وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه. الله هغه ذات دی چې دا شپه ورځ په یو بل پسې راولي. شپه ورځ دغه زمانه ده که زما ستا دا ژوند هم دغه دی که نه ځکه مې ته لږ ساعت مخکې ووایي چې ته خو پې خوشحالېږې چې شپه ورځ تېرېږي خو ته کمېږي. شپه ورځ تېرېدو سره ته کمېږي. ته پرون څنګه وي ته نن څنګه یې ته بلکل هغه شانې څنګه چې کال مخکې دی هغه شان خو به نه یې که نه څه کمزورتیا خو به راغلي که نه څه اخوا دېخوا خو به شوي که نه دقه شپه ورځ تېرېږي او دا دغه شان تېرېږي او د انسان هغه نیټه په دنیا کې د اوسېدو هغه ختمه شي. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه. خو دا یاده کوي چې هر سړی د دې خبرو نه عبرت نه اخلي او نه هر سړی په دې کې سوچ کوي او که هر چا په دې کې سوچ کول او دې نه عبرتونه اخیستې نو خلک به ټول دینداره وي په نیغه لار به روان وي. الله وایي لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. دا هغه چا دپاره چې څوک نصیحت اخیستل غواړي او شکر د الله ادا کول غواړي. په دې کې نصیحت هم دی او ما خبره دې دپاره کوله چې الله رب العزت دا ژوند موږ له یو نعمت را کړی دی نو چې څوک یې شکر ادا کوي دا د الله رب العزت نعمت دی. او الله قرآن کې وایي سورة القصص کې ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. او د الله په رحمتونو کې یو رحمت دا دی چې په تاسو یې کړی دی چې دا شپه ورځې تاسو له درکړي دي. دا د الله نعمت دی او تپوس که کېدی شوې د قبرونو والا نه هغوی جواب را کولی شي د هغو نه به م تپوس کړی هغوی به جواب را کړی داسې دې نعمت مبارک کې څه وایي دا شپه ورځ چې به موږ تېرېږي او ځکه پې الله ځای په ځای قسم خوړلی په دې وخت او په زمانه باندې او الله عظیم ذات دی او عظیم قسم نه خوري مګر په یو عظیم شي باندې. واللیل اذا یغشا په شپه باندې قسم دی والنهار په ورځ باندې قسم دی واللیل اذ ادبر شپه باندې قسم والصبح اذا اسفر په سحر باندې قسم واللیل اذا عسعس په شپه باندې قسم والصبح اذا تنفس په سحر باندې قسم فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق په شپې باندې قسم والفجر وليال عشر
په سحر باندې قسم، والعصر په زمانه باندې قسم، والضحى د ساخ په وخت باندې قسم. دا ټول قسمونه چې الله خوړلي د دې دپاره چې بندګانو سوچ وکړئ په دې وختونو کې چې الله تاسو له دا وختونه د څه دپاره درکړي دي او څومره لوی احسان یې په تاسو باندې کړی. لکه رابه شو سورة العصر ته الله سوي والعصر. عصر څه مطلب دی؟ قسم دی په زمانه باندې. یو تفسیر دا دی چې دلته مراد زمانه ده او دا مشهور دی. رازي صاحب دا خبره لیکلې ده د دې په تفسیر کې، وی الله په سورة العصر کې په زمانه قسم خوړلی دی. اقسم الله تعالى بالعصر الذي هو الزمن. الله په عصر باندې قسم خوړلی دی چې هغه دې زمانې ته ویلی کېږي. لما فيه من الاعاجيب، ځکه چې دې کې عجیبه عجیبه کارونه کېږي. ها سخته او راحته په څه کې راځي؟ زمانه کې راځي. روغ بدن بیماری زمانه کې، غریبی مالداری زمانه کې، او بیا بس دې سزا. نو بنیاد نشو دا وخت، بنیاد شو که. نو ځکه هغه هم دا خبره کړې ده فکان الزمان من جملة اصول النعم. نو دا زمانه او دا وقت دا د نعمتونو په اصول او په بنیادونو کې یو دی.